ښایسته نجونې کوم ډول هلکان خوښوي یا مینه ورسره کوي؟ سلام، ستړي مشئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. نن مو د همدې موضوع په اړه ویډیو درته چمتو کړې. ویډیو تر اخره راسره وګورئ. څرنګه چې پوهان د ښځو دنده د نارینه‌وو اخلاقو روزنه ګڼي، له همدې امله جینکۍ هغه هلک زیات خوښوي چې خوش طبیعته وي. هندي د نفسیاتو او جنسیاتو پوهې ډاکټرې سونیا پانډیا په خپل کتاب د ښځو نفسیاتي کمزورۍ کې لیکلي دي چې خوش طبیعتي د ښځو کمزوري ده او له دغې کمزورۍ څخه هغه نارینه ګټه اخیستی شي چې د بالغېدو له پیله یې د خوش طبیعتي ماده ترلاسه کړې وي. هسې خو د هر چا په ژوندانه کې خوش طبیعي ډیره ضروري ده، خو هغه څوک چې مین وي ډیر ژر یې د بري پر لور بیایي. خو اوس اصلي ټکي ته چې له خوش طبیعتۍ څخه موخه دا نه ده چې هره خبره دې په خندا وشي یا تل ټوکې او مسخرې وکړي، بلکې خبرې او غږېدا په داسې هنر او ښکلي انداز ترسره کړي چې نه د چا زړه ازار شي او نه غندنه وشي. ملګرو، دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو د ویډیو په اړه که کوم نظر لرئ کومنټ کې راسره شریک کړئ، او که د کوم موضوع په اړه ویډیو غواړئ کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.